نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. د غونډې ښاغلي ستره مشره، د لرې لرې راغلي مېلمنو او زما طالب العلمانو، باندې چې نن په دې عظیمه اجتماع کې په کومه موضوع د خبرو کولو موقع راکړل شوې ده، د هغې د سره ټکی دی. خوب نبي صلی الله علیه وسلم یو لوی قائد. قدرمنو مېلمنو، څنګه چې الله تعالی په انسان باندې نه ختمېدونکي احسانات کړي دي، د دغه احساناتو نه یو لوی احسان دا هم دی چې الله تعالی انسان اشرف المخلوقات پیدا کړی دی. ځکه خو به یو انسان د بل انسان پوره خیال ساتي، د یو بل جامع او مالي حفاظت په خپله پنځه شمار کوي، په هر میدان کې به د یو بل سره خواخوږي کوي. خو د دې خواخوږۍ لپاره د یو ستر قائد ضرورت دی، ځکه چې کله د انسان قائد نه وي نو انسان د اولاد کالانعام مصداق جوړېږي. قدرمنو مېلمنو، نو کله چې د مکې ځمکه د ظلم او جبر په تیارو کې پټه وه، یو انسان د بل انسان وینو ته تږی ناست و، په وړه خبره په کارونو کولو دښمنۍ شروع شوې، د انسان عظمت ته پور لاندې کېدل شروع شو، د انسان سپین ګل د ظلم په تیاره منظر یې ځنې شو، د هغه ښایسته معمول په تړاو غوښ شو. په داسې حال کې د الله تعالی رحمت په جوش کې راغی او د حضرت ابوبکر رضی د تیارو په ترڅنګ کې یو داسې روښانه معمول وموندلو چې د نفرتونو سیلابونه یې د محبت په کښتۍ وڅرل او بیا پر د